رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله د رمضان میاشت تیره شي او دا خلک رواني او د اختر جومات ته ځي او منزل رواني نو الله په فرشتو فخر کوي فخر الله فرشتو ته وی فرشتو تاسو خو چې انسان ما پیدا کوه دی به فساد کوي دی به وینې تویي وګورئ زما بندګانو ته یو میاشتې لوږه تنده برداشت کړه زما د وجې نه من اجلي حدیث کې راځي خوراک یې ونه خوړه او تنده یې برداشت کړه خواهشاتو نه ځان وساتو دا د چا دپاره الله وایي دا زما دپاره دا هر څه وکړل او بیا چې یو مزدور مزدوري وکړي چا چې مزدور راوستی دی نو دی به څه کوي وی الله چې وله اجر ورکی اجرت ورکی رسول الله مبارک فرمایی کړ چې مزدور له خپل اجر ورکی اجرت ورکی چې خولی لا نیوچا نو زه الله فرشتو ته قسمونه خوري پنځه قسمه خدای پاک خوري زما په خپل ذات زما په لویې زما په صفتي لویې په ذاتي لویې زما د قسمي چې ما تاسو ګواهان شئ په دې چې ما دا ټول وبخل او حدیث کې راځي چې د نورو د عملو بدل دا به زه ورکوم خو د فرشتو په لاس او الصوم لی وانا اجزي به روجه زما ده طالبان خو ډېرې معنی کوي خو اسانه به وکړمه دا خالص ما دپاره خلکو نیولې ده مونځ چې کوې د نه خلک خبرېږي ځکه چې مونځ کوې نو تا سره به نور کسان ولاړې د جمع مونځ به کوې بعضې علما ورته جمع تلا فرض وایي احمد ابن حنبل څوک واجب ورته وي امام صاحب رحمت الله علیه یو قول دا دی چې واجب ده او مشهوره ده چې سنت مؤکده ده نو خلکو سره به یو ځای کې خلک د نه خبر شو چې مونځ یې وکړو زکات که بل څوک نه خبرېږي چې هلی ورکوې هغه د نه خبر شو او دقه رنګې حج چې کې دنیا د نه خبر شوه روجه چې ته څوک نه خبرېدل نه خبرېږي زمونږ د هدایې ملا دی علامه مرغینانی رحمت الله علیه دا هدایې لیکلي د مشهور کتاب دی 14 کاله کې بلکې یو ځای کې 19 کاله راځي زه به هغه 14 والا قول ویم 14 کاله هدایې لیکلې 14 کاله یې په پوره کړي ناشنا کتاب یې لیکلی ناشنا کتاب زمونږ انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تېر شوی دی په دې منطق په دې کتابونو کې یو کتاب دی قاضي ورته وایي د سلم حاشیه ده سخت کتاب هغه وایي که ما ته چا وایي چې د دې قاضي په شان یو کتاب ولیکه نو د مازدیګر نه ماښامه پورې که کېناستم هم لیکلی شم داسې یو عالم خو که ما ته څوک وایي چې د هدایې په شان یو کتاب ولیکه نو د هدایې د یو متن د تشریح په شان به زه په ټول عمر کې ونه لیکلی شم ناشنا د علم یو د قیدو د مجموعه ده چې سړی پې پوهېږي 14 کاله کې دا لیکلی او 14 کاله یې روجه وه نه ښځه خبر کړې ده او نه تې بچي خبر چې ډوډۍ وخت به شو ناسته و ښځې به وله ډوډۍ راوړه وی دلته کښېږده ځه وربند کړه ښځې به ورته روټۍ کېښوده دننه به کور ته لاړه ور به یې بند کړه بار به یې شاګرد ته آواز وکړه وی راشه ډوډۍ وخوړه هغه به روټۍ وخوړه وی زه اوس بارو ده بار به ووت ښځې ته به یې ورکړه راشه یې لوښي یوسه ښځې به ګمان ده وکړه چې دا ډوډۍ ده وخوړه او شاګرد به دا ګمان کو چې دا د نه زیاتي و نو په مې وخوړه وروستو ته بیا خلک خبر شو ځکه حضور پاک فرمایي چې الله وی حدیث قدسی دی چې الصوم لی روجه خاص ما دپاره خلک نیسي چې ته څوک نه خبرې ښځه بچیم د نه نشي خبرېدی و انا اجزي به یو معنی دا ده چې نورو فرشتو په بدل به د فرشتو په لاس ورکوم د دې بدل به زه په یو لوی شان په خپله ورکوم شی ګران دی آسان کار نه دی دنیا کې چې دا ټول خلک منډه وي د 3 سیزونو له خلک منډه وي جګړې دی له 3 سیزونو له خلک کوي چې خوراک دی او سکاک دی او خواهشات استعمالول پلار زوی دی دپاره ولي زوی پلار د دې دپاره ولي رور د دې دپاره ولي د بچو میانځ کې جګړه په دې کېږي د ګاونډي سره جګړه په دې کېږي 3 وړه تا قربان کړل صرف د الله د رضا دپاره نو روجه یو بهترین عبادت دی زمارونو الحمدلله او بیا الله څونه بادشاه دی رحیم ذات داسې میاشتې د روجې میاشتې له داسې فضیلت ورکړي چې داسې فضیلت د بلې میاشتې نشته هغه د رمضان
نن اخیری ورځ ده الحمدلله دا دې مو خدای پاک په خیر سرته ورسوي دغه تاسو ونیولې دا روجې الله مو خوشحاله کړه الله دې پرې راضي شي. اوس د دې رمضان د روجو په اخر کې یو عبادت چې بنده کوي خامخا د بنده نه پکې زیاتی کمې کېږي هغسې نشي نیولی چې څنګه پکار دی هغسې نشي خشته کولی چې څنګه حسن پکار دی د الله ګورې عبادت ډېر نه دی خوښ خشتی خوښ دی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وایي زه ګورم چې ښکلی عمل چا کړی خلق چې چاله شي وړي نو خشتی کي او ښکلي کي خپل عبادت د الله خوښ دی هغه 2 رکعاته د 10 نه بهتر دي چې په قلار او په خشوع خضوع یې وکړي خشته عبادت. حضور پاک په قربانه کې نه وي هغه څاروي حلال کړي چې ښکلې څاروي وي سرب څاروي وي. صحابه به څاروي د رمضان دپاره د قربانۍ دپاره مخکې اغوښتل او هغه به یې سربول چې دا سربه شي او خشته شي ښکلي شي. هغه ده چې ښکلي منځ وکړئ. صدقه هغه ده چې کوم بهترینه صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم آیت نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون چې کامله نیکي دا ده چې کوم شی د خوښ دی او خدای له یې ورکړي دا نه چې کوم شی د نه زیاتي شو وراشه سپي ډوډۍ وتښتوله او پسې منډې ووالې چې خوند یې ونه کړه سپی ته وتښتېد زه وایي د خدای په نامه خواصم نه لاړه د خدای په نامه سمانه ښکلې مزېداره او ښکشته. مولانا اشرف علي صاحب غالبا ما خو ډېره موده مخکې 20 کاله مخکې کتلی دی ګمان دا کوم چې په دې تسهیل المواعظ دا د هغه تقریرونه چا راجمع کړي دي هغې کې دا واقع شته ګمان مې دا چې هغه یو سړی وایي یو ملا صاحب له کیر راوړه یو ماشوم نو هغه کیر چې راوړه هغه ماشوم نو دې خلکو د امام صاحب له په خپل ژوند کې چې ته د کور نه شی نه راوړی نو هغه استاد یې ورته وایي بچې وایي تا څنګه لار خطا کړه او کیر دې راوړه زه خو چې د جومات کې امام شیم ستاسو د کور ما پوټې شي اوسه پورې نه دی لیدلی دا ماشومان دروغ نه وایي دوی رښتیا وایي وایي دا سپي جوټه که نو مور مې استاد جیلی اوسه هغه له غوسه ورله چې خدای دې بې خو بسه د سپي جوټه به ماله راوړې ته خو نجس سره پلیته د الوخې ډس چې دیوال له وویسته غصه شو که نه ماته یې کړه او ماشوم چغې جوړه کړې زما د کاسه ماته کړه کاسه ماته کړه دنیا خبر کړه ملا صاحب دا څه په جنجال وړي به خلک راغونډ شي چې کاسه دې ولې ماته کړه چا سره به اوس رښتینولی یې کړو بچې مه جاړه بله کاسه نه زما د کاسه ماته کړه دا څه قیمتي کاسه وه دا څه اسمان نه راغلی وه خو بله بدله وایلم که نه که نه وي دا زما هغه کاسه ده چې دې کې د پیشوګانو ته دغه ډوډۍ ماتو نو ما اشرف شریف وی لوښي هم ډېر قیمتي برتن بې او وایي چې کوم خوراک و هغه هم قیمتي لوښي د پیشوګانو او خوراک هغه دی چې سپي جوټه کړی لیکن زما رونو دا صدقه نه شوه دا توهین دی دا سپکوالی دی دا ګناه ده دا ظلم دی هغه شی به خدای له ورکوي چې کوم خشتی نو مدینه منوره کې جمعات ته د حضور پاک محراب مبارک ته بالکل مخامخ یو قیمتي باغ و بیرحا به ورته وي او یو صحابي حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه راغی رسول الله مبارک لو دا داسې باغ و چې په مدینه منوره کې یو څو کویان و چې د هغې اوبه خوږې وي باقي کویان چې و د هغې اوبه مالګیجنې وي یو پکې دا او د یوازې کوی نو ګیر چاپېره بوټي و کجور او رسول الله مبارک بالته تو کېناستېده به پکې ناسته به یې کوله یخ سوری و پکې خشته باغ و قیمتي هغه راغی وی د الله رسوله الله پاک قرآن شریف کې آیت نازل کو چې کامله نیکي هغه ده چې کوم شی دی ښه خوښي او خدای له یې ورکړي نو بیرحا زما ډېر خوښ دی دا مې د الله په نوم وقف که ستا خوښه ده چې چا له یې ورکوې ورېږه څومره لویه خبره ده حضور پاک ورته فرمایل قد سمعت ما قلت تا چې څه ما واورېدل و اجعلها فی فقراء اقاربک زه چې ستا کوم په رشته دارانو کې غریبانان رشته داران یې هغې له یې ورکړه
نو بیا په خپلو غریبانانو رشته دارانو تربورانو کې هغه باغ تقسیم کړ. ډېر باغ و، لوی باغ و. په دې الله خوشحالېږي. ښه شی چې د کوم ځان له خوښ دی الله له ورکه. ښکلي منځ وکړه، زکات ورکې، ښه شی ورکه، صدقه فطر ورکې، ډېر وله ورکه، الله لی ورکې. دقه رنګې روژه به خشته کې چې ښې خشته کې د دروغو نه به پاکې، د غیبت نه به پاکې، د ګناه نه به پاکې. اوس بعضې داسې ګناهونه دي چې بغیر توبې نه معاف کېږي. نو تاسو له پکار دي چې الله ته توبه وباسئ. الله که په دې رمضان کې مانه داسې ګناه شوي، دروغ مې پکې ویلي، دوکه مې پکې کړي، د چا غیبت مې کړي، د چا غیبت مې اورېدلي، پروردګار هغې مو بخښي، ما مو بخښي. یو به الله ته توبه وباسئ. بعضې داسې واړه واړه غلطۍ د انسان نه شوي، پوټې پوټې غلطۍ، هغه ډېرې زیاتې، هغې سره به څه کوو؟ توبه به مو باسو. لیکن الله پاک د الله رسول د هغې د ختمولو دپاره یو رکوټې غوندې پوټینې بل عبادت په د اخر د روژه کې راستی دی چې هغې ته صدقه فطر وایي. صدقه فطر موږ پښتانه ورته سرسایه وایو. سرسایه به ورکې، صدقه فطر به ورکې. نو دا روژه که چېرته داسې عمل پکې شوي چې بې ډولۍ شوي، حسن ختم شوي، ته خو الله له ښکلی شی ورکې، نو دې صدقه فطر سره ستا روژه به صفا شي، پاکه به شي. لکه یو انسان چې اختر راشي یا د زوی یا واده خپل کور پاکوي او صفا کوي او ښه خشته چونې مونې وله ورکي، رنګونه منګونه وله ورکي او صفا یې کي د خوشحالۍ. دقه رنګې دا روژه به د صفا شي، دا به خشته شي، د دې روژې نه به د ګفت جوړ شي، رب العالمین به پرې خوشحاله شي. ګوره معمولي څه لکه په مونځ کې چې دنه غلطۍ وشي نو خلک سجده سهو کوي که نه کوي؟ په دې تاسو هم پوهېږئ، بعضې طالبان هم پوهېږي چې په کومه غلطۍ کې سجده سهوه پکار ده. نو سجده سهوه کې سي هغه د مونځ هغه غلطي خدای ختمه کړي او مونځ صفا مزیدار ښکلې الله ته ورسي. دقه رنګې دا صدقه فطر دی، دا سرسایه چې ورته مونږ وایو، دا به ورکې. نو دا روژه کې که څه ملاوټ راغلي او روژه کې کم بدرنګي راغلي او بے ډولی راغلی، نو روجې نه به هغه بدرنګي او بے ډولي ختمه شي او روجه به پاکه صافه رب العالمین ته ورورسېږي. صدقه فطر به ورکوې که خیري انشاءالله العزیز. او دا صدقه فطر یو خو ستا روجه ورسره پاکه شو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی. بعضې علما دقه معنا کوي او دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقة الفطر هم ویلی او دویم وته زکات الفطر هم ویلې شوی. رسول الله صلی الله علیه ان رسول الله فرضا زکات الفطر، یو حدیث کې راځي زکات الفطر. زکات څه ته وایي؟ پاکوالي ته وایي. روژه صفا شوه، پاکه شوه. زکات څه ته وایي؟ زموږ طالبان وایي زکات زرع، یو شي زیاتېدو ته وایي. د روژې برکت ورسره زیات شو، د روژې ثواب ورسره زیات شو. او حضور پاک ورته طعمة للمساکین ویلی دی چې کم مسکین دی او کم فقیران دی هغې له به هم فایده میلاو شي. داسې خلک به ایرنو تاسو خو به خپلو بچو له جامې والې، لیکن داسې خلک به چې د هغې د وسه به نوې جامې نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله په لار باندې روانو، یو ماشوم سترګو کې اوښکې وی جاړلې، زر یې راونیوه، بچې ولې جاړې؟ ماشوم ډېر هوښیار وی په دې جاړم چې زما پلار مړ دی، ارمان چې نن زما پلار وی نو چې ما له ښکلې جامې اچولې وي، د نورو زما ملګرو چې ښایسته جامې اچولې. د هغوی جامې به څه وي؟ کمیس پرتوګ به د کمو خلکو وو، 2 څادرونه و، یو به یې لنډ کړی لکه څنګه چې سړی حج او عمرې له ځي، او یو به یې د کمیس په ځای ځان نه تاو کړی. نن ارمان چې زما پلار وی نو ما زه به یم خوشحاله کړی وم. زما پلار چې وی نن نو ما له به یم خوراک راوړی. زما پلار کوي داسې ښکلې جامې به یې مال هم راوړی وې څنګه چې زما دې ملګرو اچولې. بس رسول الله مبارک زر هغه ماشوم کور ته بوته او کور خلکو ته یې ویلې دا ماشوم پاک کې او دا صفا کې دا لامبه وې، ښه ښکلې پاک او صفا کوې لامبه او 2 جامې راواغېښتې او هغې د هغه ماشوم نه تاو کړې او چې په کور کې کوم خوراک و کېنو هله شابه بار روت او خوشحاله امرګر وته پلان کی نن ډیر خوشحاله نه وی ولې باندې خوشحاله چې مال خدای د رسول الله مبارک غوندې پلار راکړ.
ولی به نیم خوشحاله چې ماله د حضرت فاطمه په شان خور خدای راکړه. ګوره مسلمان دا دې کې فایده دا ده په دې صدقه فطر په دې سرسایه کې چې هغه غریبانان چې د هغې وس نه کېږي او دا وس والا خلک هغې سره امداد وکړي. ولې د اختر ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده د خوشحالۍ. الله 3 اختره یې د مسلمان دپاره څوک 3 یو د رکوټ اختر، یو د لوی اختر، یو د جمعې ورځ. د جمعې ورځ ته عید او اختر ورځ ویلې شوې. د ځانه به اخترونه نه کوي، هغه اختر به کوي چې کوم رسول الله مبارک ویلی دی. رکوټ اختر یوم الفطر د روجې د ختمولو په خوشحالۍ کې چې شکر دا نه چې خلاص شوم ته دا خوشحالي نه دا چې شکر دی خدای تا کومې روجې په ما لازم کړې وې هغه روجې مې سر ته ورسولې خدای پاک تا طاقت راله راکړه. که چا د ټولو میاشتو روجو طاقت وي، که د چا نیمې په هغې خوشحاله دی، که د چا د یوې ورځې طاقت یې وینې ولا بیمار دی د هغې خوشحالي ده، که د چا نی او فدیه ورکوي دا بېله خوشحالي ده. دا ټولو دپاره خوشحالي ده. خوشحالي شوه نو چې دغه خوشحالۍ کې تا سره دا غریب فقیر مسکین هم خپله خوشحالي تېره کړي چې ستا بچي اوړه خوري چې هغه هم اوړه وخوري، ستا بچی روجی خوري چې د یتیمانان او مسکینان هغه بچی هم روجی وخوري، او ستا بچی نوې جامې اچوي چې پردي ماشومان هم نوې جامې واچوي، او ستا ماشومان خوشحالي کوي چې هغه بل یتیم فقیر مسکین د هغه بچی ستا ماشوم ته خفه نه شي چې هغې هم د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړي. د مسلمانانو د یتیمانانو مسکینانو دپاره طعمه نوړی خوراک شو، دا فایده شو چې هغې پې خوشحاله شي. دا صدقه فطر به ورکوي. ښه هیلې مه جوړوئ، هیلې د الله د رضا دپاره چې خدای پاک خوشحاله شي. په کور کې ښه دا ده چې کوم رشته دار دی او غریب دی یا ګاونډي دی او غریب دی هغه له ورکړي. دا صدقه فطر ورکړي چې الله خوشحاله شي، هغه به هم خوشحاله شي، رب العالمین به هم خوشحاله شي. او کله به ورکوي بهتر ټیم یې دا دی چې د اختر په ورځ د اختر نمانځه نه مخکې ورکوي، دا بهتر ټیم دی. او نور که ته مخکې هم ورکوی ورکولی شي. زمونږ امام صاحب وایي که په رمضان کې هم ورکوی روژه کې هم ورکولی شي. احمد ابن حنبل وایي یو ورځ دوه مخکې ورکه زیات نه. خیر د ائمو پکې لږ اختلاف شته، بهتر ټیم یې هغه دی. روژه کې هم ورکوی ورکولی شي او بهتر ټیم هغه دی چې د اختر د مانځه نه مخکې ورکوي. حضرت عثمان رضی الله عنه نه یېره شوې وه، نو اختر مونځو شو د هغې نه پس ور یاده شو وایي ما خو سرسایه نه ده ورکړې، نو بیا یې مرایې ازاد کړ. رسول الله مبارک ته راغی د الله رسوله ما نه خو سرسایه یېره وه د اختر د مانځه نه پس مې ورکړه. حضور پاک ورته وفرمایل ټیک شوه، غاړه دې پې خلاصه شوه، لیکن که اوس د 100 مریانه ما ازاد کې څو 100 مرایې ډېر قیمتي، هغه ثواب به ونه مونې چې د اختر د مانځه نه مخکې کم ثواب و اجر. نو دا صدقه فطر دا ورکې دا سرسایه او غریبانان خوشحاله کې ښکلې وړه ولواله. ستا بچی به د معدې پراټې خوري چې د هغه غریب هم د معدې پراټه وخوري. ستا بچی به ځان له د اختر پر ورځ روجې پخوي نو چې هغه هم ځان له روجې هغه بچي پاخه کړي. نو دا امداد وکړي د خلکو سره. او ګورې د صدقه باندې الله خوشحالېږي، مصیبت پې ختمېږي، الله پہ مصیبت ختمی، تکلیفات پہ خدای ختمی، او اللہ بدل ورکی، خدای بدل نه غریب کی. دا موی کیگی که نکیگی ځان ته وګوره بس. نم کیگی ځا مثال پتا ور خصن اسه گزاره دی کیگی او که غریب سره امداد. یوازې فرض واجب خو نه مستحب عمل خلق کی. زیات ورکا د پوکم 2 کیلو نه زیات ورکا چې الله پہ خوشاله شي. یو بل عمل دی د رمضان نه پس د 6 روزو د شوال خوا برته بیا د اختر نه پس د هغې جمعه کې بیان وکړم.